رحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. پروګرام منظر افیشل او یو ځل بیا منظر ستاسو په خدمت کې چې کومه واقعه په پېښور کې شوې ده او د هغې پکار ده چې هر سړی مذمت وکړي او موږ یې مذمت کړی دی. په هغې مې څه اظهار خیال کړی دی، خو دا خبره د هغې نه مخکې کومه چې په دې کې چې ما کومې خبرې کړي دي یا زه څوک ټارګټ کوم نو هغه ټوله محکمه نه ده، ځکه چې زموږ په دې پولیس په دې محکمه کې ډېر ایماندار، ډېر غیرتي او ډېر پښتانه خلک هم شته دی. نو ما چې کوم خلک ټارګټ کړي دي نو هغه به ټوله محکمه نه وي، هغه به هغه خلک وي چې داسې حرکتونه کوي، وحشت کوي، بربریت کوي او قانون په لاس کې اخلي. په هغه واقعه مې یو نظم لیکلی دی تاسو وړاندې، وایي قانون راپاسېدو انسان بربنډوي لګیا دی. قانون راپاسېدو انسان بربنډوي لګیا دی، انصاف په خپل ځان کې ایمان بربنډوي لګیا دی. جانان ته ګوره خپل ګریوان بربنډوي لګیا دی، درندګي شروع ده ځوان بربنډوي لګیا دی. دغه چې ما بربنډوي دا سړی څه خبر دی؟ دغه چې ما بربنډوي دا سړی څه خبر دی چې دی زما شکل کې ځان بربنډوي لګیا دی. چې د عزت محافظانو ورته لاس واچول، چې د عزت محافظانو ورته لاس واچول، زه به د قام د ګلالو امان د چا نه غواړم. چرته چې غلطه څوکیدار د کور ورونه سپړي، هلته به زه د حفاظت سامان د چا نه غواړم. د وطن ناوي ستا په وینو ټول لاسونه سره دي، دلته به ستا دانه وانه پیزوان د چا نه غواړم. ته خو بدماشي ټیک ده، ته خو به ټوپک راواخلې، زه خو بېوسه یم، زه به ځان د چا نه غواړم. نو په هغه ملک کې عدالت نه جوړه شي، په کوم وطن کې چې قانون نه خطره جوړه شي. لږ د انصاف او د قانون وزیر ته دومره وایم، لږ د انصاف او د قانون وزیر ته دومره وایم، که بدماشان ساتئ نو موږ ته تماچې هم راکوي. که دا قانون کې وي چې موږ نه د جامې وباسي نو بیا مې نورې جامې نشته، د جامې هم راکوي. زموږ بربند تصویر به ښې ډېرې پیسې وګټي، موږ به یې ځان ته خپله ونیسو، کیمرې هم راکوي. زما قانون په محلونو کې بربنډه رنډوي، څوک یې بنګړي ماتوي، څوک یې مړوندونه مروړي. زما انصاف کنجرخانه کې لویه شوي کنجرۍ، څو زورورې په پالنګ کې اندامونه مروړي. زما اپیل زما ولس پورې بېننګه مذاق، زما ارمان د منصف مخې ته لاسونه مروړي. عجب انصاف دی په غریب سړي توبې وباسي، عجب قانون د لوس لغړ نه هم جامې وباسي. یا د انصاف وشي او داسې کړنګېدلی انصاف، یا دې انصاف وشي او داسې کړنګېدلی انصاف د جبر نور چې د سر نه په توبو پریوځي، یا د یو داسې قانون جوړ شي د هر چا دپاره چې محل راشي او جونګړې ته په خپو پریوځي. یو داسې بل اسلام آباد کې پاس کول غواړي چې پکې غرور زما کچکول ته په سجدو پریوځي. که داسې نه وي نو تیار یم بغاوت کومه، که داسې نه وي نو راپاڅېدم هجرت کومه. که داسې نه وي نو په هر دستور د اورو لګي، که داسې نه وي په هر شین او سور د اورو لګي. د جمهوري آئین په دې جمهور د اورو لګي، په هر سپیره انقلابي منشور د اورو لګي. چې زما خور پکې په کور کې هم محفوظه نه وي، ازادي ستاسو ده نو ستا په لور د اورو لګي. قانون چې دا ځل انصاف کې سړیتوب ونه کي، دا د انصاف علمبردار به رانه خوب ونه کي. بس یوه داسې فیصله غواړي زما ملګرو، بس یوه داسې فیصله غواړي زما ملګرو چې دا مړه شوي بدنونه ورته وګډېږي. بس یوه داسې د بېباک ضمیر ژوندۍ فیصله چې ژوند نغمه شي او روحونه ورته وګډېږي. په دې بربند وجود د داسې قانون جوړ کړي چې بس دا په سرونو اسمانونه ورته وګډېږي. منصف نه دا ځلې په داسې ځای دستخط غواړمه چې قلم دوه ټوټې شي غرونه ورته وګډېږي. ځکه چې اوس مې ضمیر نوره بندګي نه مني، ځکه چې اوس خلک د هېڅ چا بدماشي نه مني، خلک آزاد دي په پنجرو کې ازادي نه مني، دهشتګردۍ نه پس منظر پولیس ګردي نه مني. ډېره مننه چې مینوالو، زما پروګرام دی منظر افیشل، دا تاسو سبسکرایب کوئ، خوښ کوئ او دا پوره کام ته ورسوئ. ډېره مننه. السلام علیکم.